وي جنکې په کور کې په ناسته ښې ښکاري. چاچی اوس زمانہ بدله ده. څنګه چې مې اکا شانتي جې چاچی آخر تا تکلیف څه دی؟ یا جینې نو ما ته به څه تکلیف وي؟ ګرځه ښه ګرځه چې څومره دې اړه غواړي ګرځه خو چې څنګه دې مور ګرځي دقه شانتې ته ګرځه. ګوره چاچی ته زیاتې کې ښه رښتینه که اوس پاڅېده ما ته وي چې ته زیاتې کې وای الله کمې زمانې ته دې پاتې کړمه چې د مشر کشر ریاض یې په سترګو کې نشته. چاچی ډېرې چغې مه وه په دې کور کې ته ما ځای کړې ښه په دې کور کې تا ځای کړی یم تا ځای کړی یم زه ټیک ده اوس ته ما دې کور نه وباسه ځه. لیلو دا څه شاتار دې جوړ کړی دی ها؟ شاتار ما نه دی جوړ کړی شاتار دې د نیازبینې لور جوړ کړی دی. توبه خدایه توبه نن سبا زمانه کې خو چاته حق وینا هم نشي کولی. واقعي چې حق وینا ګرانه ده که اوس بیرته حق وینا ووینو واو د حق وینا کول پکار ده. خبره اورئ که زما د اثر کټ کېږي که نه زه به د حق وینا کومه. حق وینا دا ده چې پرون دې زما ټوله ترکاري خوړل ده ځکه چې په هغې کې زما حصه وه. څنګه حصه وه؟ ولې دا دال قیمه ستا خاوند وړلې وه؟ نیازو مشران وایي چې په دانه دانه باندې د خوړلو والا نوم لیکلي او ما خپله حصه وخوړه. نو تا کم شپاړسم پاس کړی دی چې خپل نوم دې پکې معلوم کو. مورې راځه دې سره تر سره نشي رسولی. ما سره به تر سره څنګه رسوئ چې د حق وینا کومه. یا هلکه دا ولې مړ شومه خېټه مې پړک وچاوده مړ شومه. وای مارجانه دا څه ټوکه در باندې وشوه؟ ورور جانه خېټه مې پړک شوې مړمه. لکه به دې خوړلې وه که نه؟ نو لکه شوملې او هندوانه دې ګډه وډه هېڅ مې نه دي خوړلې هېڅ مې نه دي خوړلې. چې هیڅ دې نه دي خوړلي نو بیا درد هسې نه راځي. یا بچیا ته رایاد که چې څه دې خوړلي دي. بچه پاسه ښه مونږ باندې د بیبي واده غم کوه ما ښه. دا ټول 1000 دی 1000 د بیبي واده 1000 دی؟ څه زما د واده 1000 دی؟ واده 1000 نه دی هغه پیر صاحب یادومه. ښه پوه شوم اوس دې پیر صاحب ومنلو که نه؟ ورشه غراولې ورشه کني مرمه ورشه کنه. تا ورپسې لږې ټوکې کړي دي. مورې دا لږ د پاتې کېدو نه دی. وای خدایا واده را باندې غم شو. ښکلې مینت درته کوم ورشه غراوله. مونږ درته لږ مینتونه کول خو تا زموږ مینتونه منل. ورشه بچي هغه باچاجي راوله ته د لاسه را باندې دا واده غم کېږي. مورې ستا په وینا به ورشم. باندې مسینیا ویمرالې د غوجل نه لړلې راشي چې غوجل نه راشي د بیمارانو د سالې د مریضانو. لالا مریضان مې ښه په چروت کې دي ویم رمباړې وی پیکه او مخ په ترکې روان دي. خادم حسین دا راته ووایه چې ستا د څاروو علم څه وایي چې د ډنګرو دا بیماري چې کومه ده که نه دا انسانانو ته لګېدی شي. لګېدی شي خو لالا دا تپوس دې ولې وکړو؟ دا تپوس مې ځکه وکړو بچو چې ته ما ته داسې چارمیخ کارې اورې که نه چارمیخ پېژنې د ځناورو یو بیماري ده چارمیخ. هسې زما در باندې شک د بوډا مرض دی. لالا او تا دې خپل شکل ته په شیشه کې کتلی دي؟ روزانه ګورم شکر دی. روزانه ورته ګورې خو په غور به دې ورته نه کتلي. مړه خبره کوه. سترګې دې پریوتې دي په غوږونو کې دې رڼا ښکاري او را دې خواشه. ولې؟ یا لکه ستا خو زړیم دی یارورا که تا اسپتال ته نشې تللی نو ما ته ووایه زه به دې بوځم. اسپتال ته مې سره بوځې زه په خپله ډاکټر یم که نه. ګوره لالا د ځان 1000 مه اخله د نورو مریضانو 1000 خو در پسې دی خو په ځان لږ رحم وکړه رحم. نو لکه زه په رښتیا ډېر خراب یم. ظالمه مرې روانې رانه د ځان تابع وکړه. زه لمدې کمرې پورې ورځم. کمرې پورې ورځم ویم دی په ما چوټونه کوي په داسې رنځ مې اخته کړو چې اوس ور سره خپل علاج نشته. ملنګ جان بابا ملنګ دله قربان در نظر حق هو ویم یو ځل بیا ووایه.
ملنګ جان بابا. ویم دا بابا تی وباسا صرف ملنګ جان وایا. ملنګ جان جی جان. مطلب زه تاسو ته ملنګ جان ویلی شم؟ نه بالکل نه. ولې پیر صاحب؟ صرف جان راته وایا. څه؟ جان. ای شاباشي. جان ښکلی نوم دی. ښکلی جان ویم چې ستا خوښ دی بس وایا. تاسو خو به پې خفه کېږئ نه؟ پیغلې ویم زه پې من غټېږم. نو ډېر غټېدل خو د صحت دپاره ښه نه وي که نه جان؟ قربان. ته زما سره زما کور ته تلی شي؟ ولې نه ویم په دواړو خپو په دواړو سترګو. خبره څه ده؟ جان خبره دا ده که نه؟ ویم د هغه ننجاره دپاره خو زه بلکل نشم تلی. بلکل نه. جان درنه قربان. وایا. تاسو زما دپاره هم نشئ تلی؟ ویم ستا دپاره خو خراسان ته هم تلی شم. ډېره مهرباني جان. ویم جان درنه قربان. حق زه چې ځو حق مخکې شئ. حق دا خو واقعي چې زه نیمه مینې پاتې شوی سم چرچر رانه جوړ شوی دی او ما ته نو پته ونه لګېده دې مخ ته مې وګوره سم زیړ پور کمان دی. دولت خانه کوه علاجونه د خلکو علاجونه کوه او د ځان د سره ډوغه هم نشته. مای ګاډ دا خو را باندې سرم چورلي. یو خوا مې واده تیار دی او بل خوا مې خپو کار پرېښود. سړیه څه واده واده کې ها؟ د سلیوانې خو لیم چې واده به کوم. وی دا اوس د واده خبرې نه کولې؟ کله مې د واده خبرې کړي ما خو وایي چې د واده نه مخکې د څنګه او د واده نه وروستو داسې رانه جوړ شوي. سم کربوړی درنه جوړ شوی دی. سترګې مې راباندې تورې کېږي. هم زما خو پوخ یقین دی چې څه خطرناکه بیماري در کې موجوده ده. خدایا هم چې په یو سرنج باندې ته شل ستنې وهې دا خو به دې حلي. ښه دی دا زړه خو مې ډېر بېواره درزېږي. هم کوه په ځان تجربې چې هسپتال ته لاړ نه شي. وایم دا خو مې د خدای غرور سره کوکي چې هغه راته ووایي کني زه خو د ځان نه نوم خبر. څه درته وایي؟ هغه ما ته وایي چې د ځان غم وکړه وایي ټیک نه. هغه هم د ځان غم کول پکار دي. سم منګه کورې ته جوړ شوی دی. جانې مې زه لږ مارکیټ ته ور چکر کېږم که نه چې ملګرو سره مشوره وکړم. ګورې زر راشه ښه. وایم راځمه چېرته هم نه ځمه. لرې لاړ نه شي. نه ځمه لرې نه ځمه دا ونیسه دا شیشه ځان سره ونیسه. خدایا چې په دې سړي څه شوي دي؟ बाबा जी फकीर साईं मां माफ का. ویم تا ما پر ډېرې مسخرې کړي دي. ودلیدو د فقیر زور. ویم لا مخکې ګوره. تیری چپې هیرې که راتلونکې چپې شمارې. ته ته به ما ویل چې ایره به شي دوړه به شي خو ته زما نه منله. باچا جی دې माफ کړ ګینې. ګینې نو ستا واده به نیمګړی پاتې شي. اله پیر صاحب تا ته خو زما د واده هم پته ده. د دې میاشتې 4 تاریخ. جان تاسو څومره باخبره یې. جان جینې زما د پیر په شان کې ګستاخي کې. دا ما ته جان ویلی شي ځکه چې دې ما نه اجازه اخیستې ده. ښه بابا جي چې اجازه ته اغشتې دی بیا دې درته وایي. جان زم ستا ډېر مشکور یم. چپ شه ګستاخه. ته به ما ته جان نه وې ځکه چې تا ما پورې مسخرې کړي دي. ما معاف کا.
ما معاف کا. اے بچا ډیر بک بک مکوا شکر نو باسي چې درد دې ښه شو. درد خو مې ښه شو خو بابا د راتلونکو چپو خبر کوي. ویم راتلونکي چپې ما پوسټ پون کړي دي یعنی ما پالتیوا کې اچولي دي. جان وایا قربان زه درته خپله کمره ښودل غواړم. ویم زم ستا کمرې لیدل غواړم. ورشه لورې پیر صاحب په خپله کمره او په دې ټول کور وګرځوه. کښېنه هلکه. تروجانې نن مې ومنله چې ډېر رسېدلې پیر دی. د راتلو سره مې په سترګو رڼا شوه. تا ته به ما نه وي چې ډېر رسېدلی پیر دی خو تا زما نه منله نو د مرتبې نه خالي نه دی. راځئ پیر صاحب کښېنئ. پیر صاحب دا زما کمره ده. ویم ډېره ښکلې ده د ښکلي په شان. زه واقعي ښکلی یم جان. حق ویم پیر هر څه کوي خو دروغ نه وایي. سوري جان سوري. ښکلې ته د حسن شاهکارې خو خو څه جان؟ خو ستا د حسن په سپوږمۍ تندر لګېدونکی دی. تا څه وې جان؟ مطلب زما ښایست د څو ورځو مېلمه دی. نه جان نه. ما ته په خپله هم ډېر افسوس دی. جان ته خو د مرتبې مالک یې ته څه نشي کولی. ویم زه هېڅ هم نشم کولی چې څه کې هم ته به کې. زه څه وکړم؟ واده؟ نو بیا به زما دا حسن او دلکشي به بد شي او بچ پشي. نو زما سره به څوک واده کوي؟ ویم ستا دپاره زه دې قربانۍ ته هم تیار یم. ریلی جان؟ حق د فقیر وینا حق. ویم چې فقیر څه وایي هغه کوي. اوه سو نایس اف یو جان. حق یو ار ویلکم. نو بیا خو په دې نیک کار کې لم لیټ نه دی پکار. ویم چې اول خو دې د مور واده وشي که نه. خو زه ویم که په یو ورځ باندې دوه ډولې اوچتې شي نو ډېره به ښه وي. جان صبر لږ صبر به وکړو. راځئ چې به تیار او یا قربان سورت یاسین را باندې چوف کئی کنا پما خولی ددل کدل راغلی دینا. حاجی دا څه سوې؟ لالا پتا خو خولې نشته. های د دویم واده ارمان بس ګول ته یوسم دا چې دا دویم واده کولو. وای بچے اوس په دویم واده سا جب چڑیا چوک گئی کیٹ. اے لالا د خپل واده خبرې دې مه کوه. لور دې واده که لوره. لالو که ستا دا خیال یې که نه چې زه به خپله د ګل په شان چې لور ستا هغه چنګړ چنګیز خان له ورکړم نو دا خر دې په سور کړه. وای اے لالا زما چنګیز د جینکې ډېرې او زه داسې فیشني جینۍ کوم هم نه. زه به خپل زوی له ساده پاده ناوې راولمه. چاچی ما څه فیشن کړی دی؟ خانه اوس چې فیشن پریم دی که نه نو چنګیز له خو دې نه کومه. چنګیز زه په تندو کړم. چې د چنګیز راته نوم واده خلې. هې چنګیز پسې به رښتې په خپله دې کور ته راځي. ولې به نه راځي؟ هلته شهزاده دی که نه؟ یا جینۍ ډېره تېره کېږه ما نه دې کومه چنګیز لو بس نه دې کومه. وای زه مرم او تاسو د ودونو غم رایشتئ. نو تا د واده بحث شروع کړو نو پته نه لګي چې مور مې چېرته تللې ده. هغه بیا د خیره په گشت تلې ده. یو گشت سحر وهي او یو مازدیګر. دا یې لا خپه شله ده. وای مورې اوس درته مور را یاده شوه. اوسه پورې خو به دې ویلې نیاز پرور ډارلینګ نیاز پرور جان په مرګ کې درته مور را یاده شوه. بې مړه دې زموږ دښمنان شي. یا جینۍ یو شل پیرې دې مړه شي ښه. دا د دښمنان زموږ څه دوستان نه دي. شمالې اوبه وای اوبه. روړه بندای چې وپیرونه روړه بندای چې وپیرونه
جانان بیر لرازنو چې وزنګونه جانان بیر لرازنو وای کچا پیر خو غانا وای ولی دا د غانو ټیکه یوازې ولی نازي اقبال او سجاد تورو اغشته داسو نه نو چرته پیرو چرته غانا نو دا خو لا کچه پیرم کنه چې کله غټ پیر شم بیا به د غانو نظر صبر کم غټ پیر دې څنګه دی خو په مزو کې دی تراته د وای چې د خځې سپېمو ته خو د بل ماشه نه دی ختلې سپېمې نه پوزا ماړه خو یو شی دی سړیا اوس ډېر احتیاط کوي شکر دی یو خو راووت نو هغه به په ناګمان راتاو شوي که نه څه مطلب دارې خبرې د مطلب تپوس مه کوه د پیریانو خبرې د اثرونو نه ډکي اسرار څه ته وایي درته مې وویل که نه چې ډېر تپوسونه مه کو دا غټ پیر سره ملاوېدل غواړم نه د هغه سره نشي ملاوېدی ولې نه نو تا سره پاسپورټ شته نو ولې هغه سره د ملاوېدو دپاره پاسپورټ شرط دی د هغه دپاره شرط نه دی امریکې ته د تلو دپاره شرط دی ولې هغه امریکا کې دی و د خدای نیکبخته اوباما مرید شوی دی راواچو په دې خبره پنجه نه نو ته د څه دپاره پنجه اچې زما پیر دی زه په ترکۍ خوشحالېږم پیر صاحب به دا وخت په وایټ هاوس کې سرو سپینو انګریزانو سره ناست دي او غوړې زیړې به یې ډینرونه به یې لنچونه به یې